سلامونه علیکم له دوستانو راځي نن یو خسته پروګرام هغه هم څنګه کولای شو چې موږ افغاني پاسپورت ته اپلای وکړو مخکې یو ویډیو ما جوړ کړو چې هغه پخوانی هغه یو بل ویب سایټ نه کېده چې افغان کانسولټ دوبۍ په نامو اوس چې دی eafghan.com په نامو باندې کیږي چې د دې هغه اپلیکیشن د دې هغه طریقه د دې هر څه هغه جدا دي نو راځي چې وګورو چې دا په کومه طریقه موږ کولای شو چې خپل اپلیکیشن ډکو څنګه کولای شو چې مخ ته لاړ شو زه ټکي په ټکي تاسو ته لپاره ښیم او ډېره ساده ده تاسو کولای شئ چې خپل بچیانو ته خپل ځان ته هر هغه څوک چې پاسپورت لري او غواړي چې هغه تاریخ تیر شوی او غواړي چې هغه نوی کړي نو په دې طریقه تاسو کولای شئ چې ډېره په اسانه توګه بدل کړئ هیڅ کومه غټه خبره نه ده اوس دوستانو راځئ دا ویب سایټ دی eafghan.com په نامه او دا چې تاسو کله سرچ کوئ په ګوګل کې نو ډایرکټ هغه ستاسو هغه اپلیکیشن خلاصیږي یعنی هغه کوم ویب سایټ چې دی نوی ویب سایټ د مخکې به افغان کانسول دوبۍ په نامه اوس چې دی دغه دی eafghan portal your digital gateway to afghan consular بس دغه لینک باندې به کلیک کړئ د اولنی لینک باندې چې دا کلیک کړئ نو هماغه افیشیل ویب سایټ ته تاسو راځئ نو دغلته بیا تاسو کولی شئ چې خپل دغه پاسپورت دپاره هم چې اپلای کړی دی هغه هم تاسو چک کړئ یعنی کوم دغه په کوم حالات کې دی تاسو اوسه پورې دا سرټیفیکیټ او دا شیان لا اویلیبل نه دي نو موږ پاسپورت اپلیکیشن باندې کلیک کوو چې دلته کله راغلی نو دلته شته دی اپلای فار نیو پاسپورت دا نیو پاسپورت باندې به تاسو کلیک کړئ چې کله کلیک نو دغه راځي نو تاسو اکاونټ نه لرئ نو باید تاسو کریټ ان اکاونټ ووهئ ځکه چې تاسو اول ځل دپاره دغه کېږي دلته به تاسو خپل ایمیل ووهئ هر هغه ایمیل چې تاسو لرئ تاسو کولی شئ چې هغه ایمیل دلته کلیک کړئ او کانټینیو بټن چې مو ووهو نو ډایرکټ ستاسو ایمیل ته لینک ورځي نو بیا به تاسو ایمیل باید هغه ایمیل ته لاسرسی باید ولرئ ښه هغه ایمیل ته به لاسرسی ولرئ نو چې کانټینیو بټن ووهئ هغه ایمیل ته چې لاړلې هغه ایمیل ته لینک چې راغی هغه لینک باندې به تاسو کلیک کوئ یعنی دغه نه دی ریکارډ کړی نو ډایرکټ دغه راځي درته دغه ویب سایټ راځي دغه پاڼه درته راځي دې کې به خپل نوم راولیکئ تخلص به مو لیکئ ایمیل ادرس به مو لیکئ کانټاکټ یعنی د نمبر تلیفون هم ولیکئ او ستاسو دغه غواړي څه ورته وایي پاسپورت نمبر هم غواړي ستاسو تذکرې نمبر هم غواړي او پاسورډ هم تاسو نه غواړي یعنی چې تاسو دغه ویب سایټ د خطر کوم پاسورډ استفاده کوئ نو هغه باید تاسو بیا دلته استفاده وکړئ نو دغه معلومات چې دی بیا په دقیق شکل باندې تاسو وګورئ ایمیل ادرس خو مخکې نه پکې شامل دی چې هغې ته ضرورت نشته دی چې ته بیا دوم ځل دپاره هغه ولیږئ نو هغه باید تیار لیکل شوی او بیا همداسې دا نور شیان چې تاسو ګورئ چې هر یو جدا جدا تاسو دپاره ښکاري ما دلته هغه شخصي معلومات دي نو ما هغه بلر کړي دي یعنې د دې دغه رانشي څه ورته وایي نو چې کله هغه کلیک کړئ نو ډایرکټ دغه ویب سایټ ته خلاصیږي یعنې خپله دغه ته خلاصیږي ویب سایټ ته افیشل ویب سایټ ته راځي دلته دوه قسمه دي یو نیو پاسپورت دی بل چې دی وی آی پی دی دلته نور دغه هم شته دی چې سرټیفیکیټ دپاره هم اپلای کېږي خو دا اپشنونه چې دي اوس فعلا دپاره ان نه دي یعنې اویلیبل نه دي په راتلونکي کې دا اویلیبل کېږي چې حتی تذکرې دپاره هم تاسو کولی شئ چې آنلاین بیا دغه وکړئ درخواست ورکړئ پولیس سرټیفیکیټ او دغه شیان نو دغلته موږ هغه پاسپورت سروس باندې چې کلیک او هغه اولنی اپشن دغه کوو زه دلته یو نوی ماشوم ټاکم تاسو بیا خپل ځان وټاکئ چې هر څوک هستئ نو دلته هغه پرسونل ډیټیل دی یعنې شخصي معلومات شهرت مکمل چې موږ تاسو ورته وایو نو دلته به شروع کې چې خپل نوم دی څه شی دی زه دلته لیکم دا زه خپل ځان نه یو نوم لیکم دا داسې نه دی چې دغه دی د اګزامپل دپاره زه احمد مې ولیکو تخلص کې او اول نوم دی بیا څه شی دی دلته اول نوم باید تاسو انتخاب کړئ چې اول نوم هم څه شی دی زه ولیکم چې جاوید او بیا هغې نه وروسته دلته ډیټ اف برډ لیکم چې خپل زما پیدایښت تاریخ څه شی دی یعنې هم ستاسو کوم هر څوک چې هر چاته چې تاسو اپلیکیشن ډکوئ نو دلته به هغه پیدایښت تاریخ باید ورته ولیکئ نو ځکه دا نوی ماشوم دی 2025 کې پیدا شوی دی نو هغې د خاطره زه دا انتخابوم برډ کنټري کوم هلته پیدا شوی دی
زه به دا انتخاب کوم امریکا کې پیدا شوی، بیا تاسو دلته افغانستان انتخاب کې، ځکه چې تاسو هغه څوک چې افغانستان کې پیدا شوی او پاسپورت لري نو بیا دلته باید افغانستان انتخاب کړئ، او دلته هغه ښار وایي کوم ښار کې پیدا شوی دی. زه به دلته ولیکم سین لیوس، دلته چې سین لیوس وټاکم. بیا دلته هغه دغه غواړي څه ورته وایي ولایت غواړي چې کوم ولایت کې کوم ولایت استوګنې یاستئ، یعنې د کوم ولایت اوسېدونکي یاستئ. بیا ولسوالۍ دی او بیا کلی نوم دی چې مثال کوم کلی کې تاسو پیدا شوي یاستئ، کلی نوم هم تاسو نه غواړي، باید دا دقیق باید ورکړئ. بیا بلې صفحې ته راځو، دلته تاسو نه د تذکرې شماره غواړي. هر څوک چې مثال پاسپورت نوی کولو ته اپلای کوي نو دلته هغه په تذکرې دغه ولګي 1 2 3 4 5. دلته ستاسو د پلار نوم غواړي، دلته چې د پلار نوم هم ولیکو، بیا دې خواته د نیکه نوم هم غواړي. تاسو کولی شئ چې په پښتو کې ولیکئ، مشکل نشته، او که په انګلیسي کې لیکئ شئ بیخي ښه ترخه دی. نو تاسو کولی شئ چې په پښتو کې هم ولیکئ، په دري کې هم ولیکئ، هېڅ مشکل نشته دی. په 3 ژبو باندې هلته ګورئ چې شته دی معلومات یې. دلته مدني حالت هم سنګل ولیکه، میل جنډر میل هم ولیکه، او دلته بیا سلیکټ کنټري چې مثال د استوګنې هیواد هم کوم ځای کې دی، یعنې چېرته فعلا اوسیږي ګورئ، او دغه چې دی، او بیا د کوم هیواد تاسو هستئ. نو بیا ځکه چې دا ماشوم دپاره کوم دلته پیدا شوی دی نو زه دغه انتخابوم چې مثال دواړه یونایټډ اسټیټ انتخابوم. نو تاسو باید دلته بیا تاسو پوهیږئ چې کوم هیواد ولیکئ، ځکه چې کوم هیواد کې اوسیږئ او کوم هیواد کې فعلا ژوند کوئ. نو دلته هغه د سترګو معلومات دی، د ویښتانو معلومات دی چې کوم کالر لري، او دلته هغه هایټ دی یعنې لوړوالی ښه دی څومره دی. دلته به هغه تاسو ولیکئ چې ستاسو بیا اکثره په لایسنسو د شیانو کې وایي نور کومې نښې نښانې دلته شته دی د پېژندګلو د خاطره او که نه. بیا دلته تاسو اکثرا کولی شئ چې نن ولیکئ، که چېرته کوم معلومات مشخصات ورکوي او ستاسو خبره ستاسو دغه دی، او که نه زه ورته لیکم چې نن یعنې څه شی نشته دی. زه دې نه وروسته دغه کوم څه ورته وایي مخته ځم بلې صفحې ته، زه به نیکسټ کلیک کوم. بلې صفحې ته راغی، هغه د ایمیل ستاسو شته دی، دلته به هغه ټلیفون نمبر ورکړئ. دې خوا د اول کې ایمیل ادرس دی او دوم کې ټلیفون نمبر دی. دواړه خانو کې همغه یو نمبر بیا تاسو کولی شئ چې استفاده ترېنه وکړئ. دغه نمبر زه ورکوم، دا نمبر هم همداسې اګزامپل نمبر دی چې د مثال کوم دغه نمبر نه دی. نو دلته بیا هم ورکوم، دلته چې دی مخکینی ادرس یعنې پخوانی ادرس مو څه شی دی، که همغه اول نه همغه یو ادرس کې اوسېدلی یاست همغه اوسنی ادرس اوس دلته ورکئ. زه دلته نیویارک ورکوم، دلته بیا کنټري بیا به همغه یونایټډ اسټیټ تاسو انتخابوئ. که چېرته تاسو اروپا او همداسې نور ځایونو کې ژوند کوئ بیا د همغه هیواد نوم ولیکئ. دلته هغه ادرس ولیکئ چې مثال هر ادرس کې چې تاسو اوسیږئ هغه خپل دقیق ادرس ولیکئ چې ستاسو کور ته بیا هغه دغه راشي څه ورته وایي پاسپورټ دی ستاسو کور ته هغې ډلې ورکوي. نو هغې د خاطره دلته باید هغه ادرس دقیق اوسي. نو دلته سیټي هم تاسو لیکلی شئ چې هر یو لیکئ. زه دلته سیټي به د هغې بل انتخاب کوم، ځکه چې نیویارک چې دی اسټیټ دی نو هغې د خاطره دلته باید بل انتخاب کوم. ساکرامنټو زه انتخابوم، بیا ورپسې خام اسټیټ چې دی کالیفورنیا دی، زه به کالیفورنیا انتخاب کوم CA، او د بل دلته چې دی زیپ کوډ یعنې کوم زیپ کوډ کې اوسیږئ همغه زیپ کوډ همغه د ښار زیپ کوډ تاسو ته شته دی چې کوم هلته اوسیږئ نو اکثر هم زیپ کوډ شته دی، ته بیخي ضرورت هم نه لري شاید په یاد دی. نو دغلته هغه زیپ کوډ به زه ولیکم چې مثال کوم زیپ کوډ دی د ساکرامنټو کالیفورنیا دا هم زیپ کوډ چې دی 95,811 دی. دا به بیا نیکسټ بټن ووهئ، معلومات باید په دقیق شکل ارزلي چک کوئ. نیکسټ بټن هم چې ووهو دلته چې دی دنده دا چې ماشوم دی زه ورته وایم چې نن دا به ووایي. نو تاسو بیا کومه وظیفه چې ستاسو وي بیا هغه تاسو انتخابوئ، او بیا دلته هغه د وظیفې ادرس او وظیفې د چا سره چې کار کوي هغه نوم بیا ورکوئ. زه دا ماشوم دی دپاره نن انتخابوم، بیا نیکسټ بټن ووهم.
نیکس بټن مې چې ووایه وایي پخوانی پاسپورټ تاسو درلوده دلته یس ولیکئ تاسو ځکه دا ماشوم دی زه نو لیکوم که یس هم بیا ولیکو نو هلته بیا هغه معلومات تاسو ورکوئ چې کوم معلومات یې شته دی زه نو ورکوم دلته څو کلن غواړئ پاسپورټ ځکه دا ماشوم دی نو دې ته 15 کلن انتخابېږي تاسو بیا دلته 15 او 10 انتخابولی شئ که 15 کلن غواړئ 15 کلن که 10 کلن غواړئ نو تاسو کولی شئ چې بیا 10 کلن انتخاب کړئ نو دلته ریمارک هم بیا دغه غواړي کوم نوټ لیکي که نه دلته زه وایم چې نه نوټ زه څه شی نه لیکم نو دلته راغلو دغه صفحې ته دغه صفحه کې چې دی ستاسو ټول معلومات غواړي عکس مثال ستاسو عکس باید وي وایټ بیکګراوند باید ولري ستاسو عکس صفات سترهی مخ باید ډېر دغه یې څه ورته وایي مخ ته یي ډېر هغلته پاسپورټ آپشن چې ووایي بیا تاسو ته پته لګېږي چې کوم رقم وي او تذکیره د مخ تذکیره باید وي او د شا تذکیره عکس باید وي ستاسو پخوانی پاسپورټ که چېرته دا ماشوم پاسپورټ لري هغه دی که نه ستاسو د پلار پاسپورټ ځکه چې دا ماشوم دپاره اپلای کوم نو هغې د خاطر د مور پاسپورټ غواړي او د برث سرټیفیکیټ یا د زیږېدو سند د ماشوم د خاطره هغه غواړي او ریزیډنټ کنټري ډاکومنټ چې کوم هیواد کې اوسیږي د هغې هیواد دغه ورکوي ورته کوم اسناد چې مثال ډالر له خوا نه تاسو ترلاسه کړی دی د هغې عکس به واخلئ هغې نه وروسته څه وکړئ دلته به پیسټ کړئ یعنې دلته به راوړئ نو دغه د خاطره بله صفحې ته نه ځي نو زه غواړم چې دلته یو تصویر مقصد ته انتخاب کوم چې ټولو ته باید هغه تصویر زه واچوم بعد د هغې نه زه کولی شم چې نیکس بټنه کلیک کوم نو هغې د خاطره مقصد یو څه شی عکس ټولو کې همغه یو عکس دغه کوم چې دغه شي څه ورته وایي بله صفحې ته لاړ شي چې هغه بله صفحه کې بیا زه تاسو ته راهنمایي وکړم دغلته به ووایم مقصد یو تصویر زه انتخابوم دلته دغه تصویر زه انتخابوم دا بله کې همدغه تصویر دغسې تاسو بیا کولی شئ چې اپلوډ یې کړئ یعنې خپل اسناد موبایل ته له طریقه کوئ موبایل که کمپیوټر له طریقه کوئ مخکې نه کمپیوټر کې باید هغه ځای په ځای کې که پی ډي اف یې کې ښه ترخه او که نه همداسې تصویر هم کوم مشکل نشته دی کولی شئ چې تصویر ورته ولېږئ دغه زه انتخابوم هر یو کې جدا جدا زه مربوط شیان ورته لیږم بیا تاسو دقیق ولیکئ دا زه د مثال په توګه زه استفاده کوم تاسو دا فکر بیا ونه کړئ چې همدا یو تصویر په ټولو کې راځي نه دا چې دی فقط د یو مثال په توګه چې د اپلیکیشن ډکولو طریقه تاسو ته وښیم چې څه رقم ډکیږي نو دغه ټول راغی دا اوس زه وګورو چې نیکس بټن ووهو چې مخ ته ځي او که نه دغه دی راغی دلته باید ستاسو امضا ډیجیټلي امضا باید وکړئ که موبایل کې وي خو هلته ګوتو باندې کولی شئ او که کمپیوټر کې په موز باندې تاسو کولی شئ چې امضا وکړئ دغه امضا چې دغه که دغه بیا سبمیټ بټن به ووایي سبمیټ بټن نه وروسته بیا تاسو دپاره مکمل پی ډي اف یو دغه راځي ډاکومنټ درته ښیي همغه ساعت وایي ګوره اسناد دې ټول صحیح دي او که نه نو هغه اسناد به تاسو چک کړئ او هغې نه وروسته بیا سبمیټ ووایي سبمیټ هم چې ووهو نو ستاسو د پاسپورټ اپلیکیشن دغه کېږي څه ورته ثبتېږي او لواره تاسو دپاره ایمیل راځي ایمیل څنګه راځي چې ستاسو ایمیل ته یو ایمیل راځي چې ستاسو پروسس اسناد موږ ته ورسېده موږ اوس پروسس کوو نو هغې د خاطره بیا تاسو دغه وکړئ نو دغه ویډیو چې ما تاسو دپاره جوړ کړی که چې زما ویډیو یا زما چینل سبسکرایب کړی نه نو تاسو سبسکرایب کړئ هغې نه وروسته تاسو دپاره به ښایسته ښایسته ویډیوګانې راشي نو کله دوستانو چې ایمیل راغی هغې نه وروسته بیا بل ایمیل هم تاسو دپاره راځي چې $15 $16 دي چې دغه کې څه ورته وایي هغه تاسو نه درخواست کوي د اپلیکیشن د پروسس کولو د خاطره هغه تاسو نه اخلي نو هغه د خاطره نو باید هغه تاسو همغه ساعت پی کړي که چېرته ستاسو د بانک کارټونه یي د بانک کارډ له خوا طریقه او که چېرته بانک کارډ نه نو بیا ډیبټ کارت او کریډټ کارت دغه شیانو څخه تاسو استفاده کولی شئ چې کله هغه پی کړئ هغې نه وروسته بیا ستاسو اپلیکیشن هغوی سره ثبتېږي هغوی بیا درته وایي چې موږ ته وخت راکړه موږ ستاسو اپلیکیشن وګورو چې کله صحیح و هر څه صحیح و بیا موږ تاسو ته بل ایمیل دې ولیږي چې ته پاسپورټ ته دغه وکړه څه ورته وایي پیسې ورکړه نو 15 کلن یو بیه ده او 10 کلن چې دی بل بیه ده نو دا ډېر اسانه طریقه دی د اپلیکیشن د پاسپورټ د ډکولو اپلیکیشن ډکولو طریقه ده
نو تاسو کولی شئ چې خپله کور کې کمپیوټر ته کښېنئ او ټکي په ټکي دا ویډیو چالان کړئ، دا ټکي په ټکي مخ ته لاړ شئ او چاته مه ورځئ، چاته پیسې مه ورکوئ، ځکه اکثرا خلک دلته پیسو باندې کار کوي او پیسو باندې دغه کوي، نو هغې د خاطره مه ځئ چاته. دغه ویډیو چې مخ ته کښېږدئ ټول باندې اسانه طریقې باندې تاسو مخ ته تللی شئ. بیا هم دوستانو ډېره مننه، خیر اوسئ. که زما چینل ته نوي یاستئ نو چینل مو لایک کمنټ وکړئ په ویډیو باندې او چینل زما سبسکرایب کړئ چې همداسې ښایسته ویډیوګانې ستاسو مخ ته راشي. تر بل ویډیو پورې چې زه صدام حسین افغان ستاسو درون چوپړ کې حاضرېږم، په خدای مو سپارم. ژوندي اوسئ. السلام علیکم.